السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ښه روغ جوړ او تکړه تازه اوسئ. د ازادۍ اتل کوم چې موږ غازي امان الله خان بولو، هغې د ډېرو اصلاحاتو ترڅنګ افغانستان ته یو نوی فرهنګ او یو نوی هنر هم راوړی و. دغه هنر د قلم ترڅنګ بلکې د قلم نه لا ښه او ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د خلکو فکرونو ته هغه ایډیاګانې ورورسوي په کوم باندې چې موږ هغوی پوهول غواړو، هغه نظریې ورورسوي د کوم په بنیاد چې موږ د هغوی فکرونه جوړول غواړو. زه خبره د سینما کوم. د سینما فن افغانستان د غازي امان الله خان په واسطه راوړل شوی. د غازي امان الله خان د اروپا د سفر په طرز کې کوم تغییرات چې هغه په افغانستان کې راوستل غوښتل، په هغې کې یو د سینماګانو جوړول هم و. موږ که اوس د استقلال خبره کوو، د استقلال د لمانځنو خبره کوو، نو آیا موږ دغه څیزونو ساتنه کړې ده کوم چې غازي افغانستان ته راوړل غوښتل او یا یې راوړي وو؟ په همدې پار باندې ما د افغانستان په سینما باندې یوه څېړنه کړې ده، د غازي امان الله خان نه نیولې تر د ملا محمد عمره پورې. په افغانستان کې د سینما د پایښت لاملونه څه وو او افغانستان کې د سینما د لمنځه تللو لاملونه څه وو؟ د مذهبي تنګ نظرۍ ترڅنګ نور داسې کوم لاملونه وو کوم چې سینما په افغانستان کې نابود کړه. په دغه موضوع باندې زما نوی کتاب افغان سینما د افغانستان د استقلال په ورځ یعنې په 19 اګست باندې خپریږي. هیله ده چې ستاسو ټولو تر درشله دا کتاب در ورسیږي او په خپله یې هم په لاسته راوړلو کې کوښښ وکړئ. مننه.